الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق الله مولانا العظيم. دا افغانستان دا زړه څخه د کابل څخه د افغانستان مظلوم ملت هغه ملت چې 40 کاله د مختلفو اشغالو څخه ده دشمنانو او د کافرانو د ظلمو څخه راوتلي دي. نن هغه ورونه راجمع سوي دي د کابل په مختلفو نقاطو کې او دا غواړي چې د خپلو مظلوم مسلمانانو فلسطینیانو سره د خپل همدردي او بل طرف ته د دې د اظهار تشکر چې د دې شکریه ادا کړي د دې لپاره راجمع سوي دي. شکریه په څه باندې ادا کوو؟ شکریه په دې باندې ادا کوو چې دا ملت ځان شهید کېدو ته ځان ټوکر ټوکر کېدو ته پیش کړي. خدا سرونه و دشمن ته و کافر او فرعون د وخت نتنیاهو او اسرائیل ته تسلیم نسوله. موږ په قرآن کریم کې دا آیت کریمه ویلو ان تنصر الله ينصركم که تاسو د الله جل شانه د دین نصرت وکړئ الله جل شانه به ستاسو نصرت وکړي. خو د دې عملي تفسیر مستند د غزې د فلسطین د حماس مجاهدینو عملي راوښوي چې 1.5 کال د کافرانو په محاصره کې بند 40,000 انسانان شهیدان ورکړل. 14,500 ماشومان شهیدان ورکړل. 14,500 زنانه قرباني شهیدان ورکړل. خو بیا هم د دشمن مخ ته تسلیم نسول او د دشمن موږ د خپلو دې ورونو پر دې همت او شهامت باندې شکریه وایو او په دواړو لاسونو باندې خپلو فلسطینیانو ته سلام کوو. موږ په دواړو لاسونو باندې سلام ورته کوو. دوامه خبره مهمه چې ستاسو سره شریکول غواړم هغه دا ده هغه مسلمانان هغه د مسلمانانو حاکمان چې د کافر د دومره ظلمو د لیدلو باوجود بیا هم د دې کافر څخه خیر توقع کوي یا د دې کافر خوشحالي غواړي هغه دې په دې پوه سي چې دا کافر نه خوشحاله کېږي. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الله جل شانه بما شما اعلان کر کہ تا وقت کی شما امرائی اینا کافر نشوی ملت اونارا قبول نکلی اینا امرائی شما رازم نمیشا ما از اینمی جا از اینمی میدان بتوسط اینمی اجتماع بونمو حکمرانان مسلمان پیغام دیدیم که شما اگرچه زنای خود را پیش روی اونا کشید شما اگرچه زنای خود را پیش روی اونها به ستر و به حجاب کردی ولی این چیز را باید اینمی پیغام قرآن را باید در گوش بگیری که اینمی کافر از ما و شما راضی نمیشم.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. درېمه خبره مهمه، هغه خبره دا ده، ګورئ مسلمانانو، پر موږ او تاسو باندې د دغه ملت مظلومه د فلسطین د مسلمانانو همدردي، د دې حمایت، د دې دفاع تر خپله وسه چې په هره طریقه باندې کولی شو راباندې فرض او لازمه ده. الله اکبر. دا زموږ او ستاسو ایماني وجیبه ده. دا د خنزیر او د بیزو اولاد، دا یهود هغه قوم دی چې د دې پلرو، د دې نیکهګونه الله جل شانه خنزیران او بیزوګیان کړي دي. دا د الله سره خائن قوم دی، دا د انبیاو قاتل قوم دی، د انبیاء قتل کړی دي. الله جل شانه قرآن شریف کې اعلان کوي ويقتلون الانبیاء بغیر حق. دغه انبیاء قتل کړي دي، د انبیاء قاتلان دي. دا به د فلسطین پر مظلومانو باندې ترحم نه وکړي. دا قاتلان، دا خائنان دي. خو موږ به د خپل مسلمانانو نصرت لپاره د شپې او د ورځې که مو بل څه په وس نه کړه، د ښځو غوندې د سپین سرو غوندې به کم از کم دعا کوو. دې ته به تیار یو انشاءالله. اخیرانی یوه خبره کوم، ما یک نور ملګرو ته سپارمه، یوه خبره اخر واورئ. ګورئ د کابل مسلمانانو، ګورئ د افغانستان مسلمانانو، موږ او تاسې باید د هغه مجاهدینو، د هغه فدایانو، د هغه شهیدانو د قبر خاورې مچ کړو. موږ او تاسې باید د هغه مجاهدینو، د هغه فدایانو، د هغه شهیدانو، د هغه بندیانو څپلۍ مچ کړو، چا چې موږ او تاسې د دغسې ظلم او اشغال خلاص کړو. الله دا د دغه مجاهدینو، دا د دغه مجاهدینو د قربانیو برکت وو، دا د دغو لنګوټو وو، د دغو شهیدانو، د دغو فدایانو د دې برکت، د دې د وینو برکت وو چې موږ نعرې تکبیر، نعرې تکبیر، نعرې تکبیر. دا چې موږ او تاسې نن د اسلام نظام لرو، حریت او ازادي لرو، د لا اله الا الله د کلمې بیرغ لرو، د چاپلوس خلاص یو، د بندیخانو څخه خلاص یو. دا برکت دا د دې مجاهدینو دی. نن موږ او تاسې باید د خپلو دې مجاهدینو شکریه ووایو او د خپل دې اسلامي نظام ملا وتړو، د دې تر شا ودرېږو. تاسې ټول سره ووایاست اسلامي عمارت، اسلامي عمارت تابت دې وي. ګورئ مسلمانانو، که مو د دې مجاهدینو، د دې شهیدانو، د دې فدایانو، د دې اسلامي نظام شکر نه ووایه، په الله قسم چې بیا به زموږ او ستاسې بیا دغسې کوشیان او ماشومان او زنانه دغسې ټوپک ټوپرې لکه تاسو چې عکسونه وینئ د دې شهیدانو ده. الله جل شانه دې دا مظلومان د دې اشغالګر کافره د ظلم خلاص کړي او الله جل شانه دې زموږ او ستاسو دې نظام ته دوام او بقا نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله.